په کابل کې د المپیک د ملي کمېټې د سنوکر فدراسیون لخوا د کابل ملي لوبډلې ته د لوبغاړو د غوره کولو لپاره د کابل ښار په کچه د سنوکر انتخابي سیالۍ پیل کړي دي. په یادو سیالیو کې چې شاوخوا 100 کسانو ګډون کړی، له دې ډلې به 32 کسان غوره کیږي. این مسابقه منتخب کابل است. قسمه که میبینین از نام دا د کابل په کچه د لوبغاړو د غوراوي سیالۍ دي. لکه څنګه چې له نوم څخه ښکاري، موږ په 3 کټګوریو کې دغه سیالۍ پر لار اچولې دي. شاوخوا 100 نفرو پکې ګډون کړی چې له دې جملې به 8 ماسټران، 8 تنکي ځوانان او 14 ځوانان انتخابیږي. بیا به له دغه 32 انتخاب شوو لوبغاړو څخه ځینې د کابل ملي ټیم ته لار پیدا کوي. له دې وروسته به له ولایتونو هم پیاوړي او وړ لوبغاړي راټول او تر یو چتر لاندې به په دوی کې د ملي لوبډلې لپاره لوبغاړي ټاکو. سقف ان شاء الله جمعواری میشه و د دغه فدراسیون مسؤلین دغه راز وایي چې په افغانستان کې استعدادونه ډیر خو ملي او نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري. می‌بینیم که فدراسیون ملی سنوکر کشور چین هم در جزء د چین د سنوکر ملي فدراسیون د اسیا په کچه یو پیاوړی فدراسیون لري چې په نړیواله کچه ښې سیالۍ ترسره کوي او ډېرې لاسته راوړنې هم لري. نو موږ د چین سنوکر له ملي فدراسیون څخه غوښتنه لرو که زموږ ځینو لوبغاړو ته په خپلو اکاډمیو یا هم تمریني کمپونو کې د سنوکر زده کړه ور وښیي، نو موږ به له یاد اقدام ډېر خوشحاله شو. آموزش ببینن ما ازشان تشکر می‌کنیم. صالح محمدي د سنوکر یو هغه لوبغاړی دی چې له تیرو 3 لسیزو دغه لوبه کوي. نوموړی وایي په دغه موده کې هم په نړیواله او هم آسیایي کچه ډېرې لاسته راوړنې او میډالونه ترلاسه کړي دي. ما در مدت تقریبا زما شاوخوا 13 یا 14 کاله کېږي چې سنوکر لوبه کوم. ماشاءالله زه ډېرې لاسته راوړنې لرم. د نړۍ او اسیا په کچه د ماسټرانو قهرمان پاتې شوی یم. 2 ځلې د نړۍ په کچه نایب قهرمان پاتې شوی یم. د اسیا په کچه ډېر میډالونه او لاسته راوړنې هم لرم. په دې وروستیو کې په افغانستان کې له سنوکر لوبې سره د خلکو مینه ډېره شوې او ډېری ځوانان هره ورځ د کابل ښار بېلابېلو کلپونو ته ځي، دغه لوبه کوي او زده کوي یې. دا د کابل ښار په شهرینو سیمه کې یو سنوکر کلب دی. د یاد کلب مسؤلین او سنوکر لوبغاړي وایي چې دا ډول انتخابي سیالۍ ملي لوبډلې ته د غوره کسانو د ټاکلو لپاره ډېرې ګټورې دي او لوبغاړي هم خوښ دي چې په یادو سیالیو کې ګډون کړی او هیله لري چې ملي لوبډلې ته لاره پیدا کړي. واقعا سنوکر یو ډیر ښه ورزش دی چې په کابل کې ډیر مینوال هم لري. دا اوسنۍ سیالۍ چې د سنوکر ملي فدراسیون لخوا په لاره اچول شوې د سنوکر مینوال لپاره ډیر ښه زیری او ګټورې دي چې دوی پکې خپل استعداد وښیي او مخ ته لاړ شي. هو ډیره ګټورې دي چې څومره مسابقې زیاتې غونه ورزشکار ښه رشد کوي، مسابقې کوي، ښه یعنې کې استعداد پیدا کولای شي. سنوکر مې ډیر خوښیږي. زه ډیر خوشحاله یم چې د دغو سیالیو یوه برخه یم. زه هیلهمند یم که قسمت و بل پړاو ته به لار پیدا کړم. د سنوکر فدراسیون د جوړېدو شاوخوا 18 کاله کېږي چې جوړ شوی او هر کال پکې په 3 کټګوریو د ملي لوبډلې لپاره د لوبغاړو د ټاکلو انتخابي سیالۍ ترسره کېږي. د یادولو وړ ده چې د سنوکر فدراسیون لوبغاړو په نړیوالو او آسیایي لوبو کې هم ګډونونه کړي دي. عبدالله حیدرزی، CGTN پښتو، کابل.